د الله پاک مبارک نبی موسی علیه السلام له فرعون سره د فرعون په دور کې پیدا شوی، د فرعون په کور کې رالوی شوی، لیکن فرعون د خدای منکر و، الله یې نه مني. فرعون لپاره الله پاک موسی علیه السلام راولېږي. موسی علیه السلام اکثره په کویتر باندې له پاک رب سره خبرې کوي. یو وخت کې موسی علیه السلام له الله پاک سره هم کلام سو. الله پاک د په ډېر عاجزي وویل چې پاک رب دا فرعون خو دی، دا خو تا نه مني، ستا له ذاته منکر دی، ستا له خدایه منکر دی، او بیا دې هم دغونه د دغو باچي ته دغونه توالت ورکوي، وخت یې ورکوي. 40-50 کاله دغه سړي باچي وکړله، تا خپل دښمن ته دونه موقع ورکړله. پاک رب څه ورته وایي؟ پاک رب ورته وایي دغه فرعون ډېر ښه انصاف کوي، د ده انصاف ډېر خوند راکوي. یعنې پاک رب د خپل دښمن، هغه دښمن چې د له وجوده منکر دی، د ده له خدایه منکر دی، د خپل دښمن تعریف کوي چې دی ښه منصف دی، ښه انصاف کوي. د دې وجه مې د ده باچي ته دونه وخت ورکوي. پاک رب دونه عظیم ذات دی چې د فرعون د ده د انصاف صفت کوي. و موسی علیه السلام ته موږ د ورور صفت نه سوی کولی، موږ د خپل همسایه صفت نه سوی کولی، او پاک رب د خپل دښمن دغه خو دې عمل صفت کوي. شکر دی چې د دې دنیا مالک الله دی، او الله چې کوم قانون را لېږلی دی، شریعت قرآن، دا موږ نه منو، د دې موږ منکر یو، د الله د لارې منکر یو. موږ د الله پاک د شرعي نظام په مقابله کې خپل دماغ استعمالو، خپل مغزو ته، خپل فکر ته قانوني بڼه ورکړې ده. د الله له قانونه منکر یو، د الله له کتابه منکر یو، لمونځونه کوو، سجدې کوو، د هغه کلام وایو، د دې منکر یو. نو قدرمنو، موږ ډېر په غلطه لار روان یو. که څونه لوړ حیثیت لرو، په څونه لوړ چوکۍ ناست یو، همدغونې ناروا یو. دا وجه چې د خپل دښمن، که ستاسو دښمن یې او پاکې کوالټي وي، پاکې خوبیانې وي، صفت یې کوئ. او دا دی چې خپل دښمن ته هم تاسو حق ورکوئ، وخت ورکوئ، خپل دښمن ته د خبرې حق ورکوئ، د اظهار رایې حق ورکوئ چې هغه څه وایي واورئ.